سلامونه دوستانو، په ډېره مهمه موضوع باندې ویډیو د جوړولو کوشش وکړئ. ویډیو مکمل وګورئ. هغه کسان چې نوي دي او په الماني ژبه نشي کولی خپل ځان معرفي کړي، راځي چې دغلته خپل ځانونه معرفي کړو. په پارت 1 کې دا پارت 1 ده او مخکې ورته نور پارټونه هم جوړوم. خپل ځان معرفي کول ته په الماني ژبه باندې وایي فورشټیلن زیش، فورشټیلن زیش یا زیخ فورشټیلن، ځان معرفي کول. دغه خپل نوم اخلو موږ په دریو طریقو باندې. تاسو ته د دریو وړه طریقې ښیم. زما نوم احمد دی. دغه جمله داسې وایي اش هایسه احمد. بیا وایو زه احمد یم، اش بن احمد. بیا وایو زما نوم احمد دی، بیا مای نام است احمد. کوشش وکړئ دا اش بن احمد له ملګرو سره استفاده کړئ. په دفترونو په رسمي ځایونو کې مه استفاده کوئ. تاسو کولی شئ مای نام است احمد دغه په رسمي ځایونو کې استفاده کړئ. اش هایس احمد هم صحیح ده، خو ټول نه فارمل څه ده. مای نام است احمد دا صحیح ده. اش هایس احمد وایي زه نومیږم احمد یا زما نوم